د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یونیسیار خبرداری ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکی بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنولو سره نور هم پراخیږي. یونیسیار په یوه اعلامیه کې چې د اپریل پر 9 ناوخته یې خپره کړې ویلي سلګونه زره افغانان په زوره د خطر پر لور استول کیږي. د ادارې ویلي د روانې اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 250,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي دي. یونیسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د بابر بلوچ په حواله راغلي دوی د کار موندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جبري ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي.